او موږ کم کس دي چې هغه د سم مسله نشته هر کس سم مسله ده الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کوم مسلې به ته حل کی او باقي دلیل له قرآن کله چې یونس علیه السلام د مې خېټه تلاړه ال تسوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله سبحانه وتعالى بقرآن کې سوې د عجیب خبره کې الله سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين الله کده چې نوې په خلکو کې چې ما یادې زما پاکي بیان کچرته د مې په خېټه کې د الله ذکر نه کړي للبث في بطنه الى يوم يبعثون دې به د مې په خېټه کې د قیامت پورې پروت خو الله چې مې د خېټه نه راويسته د الله د ذکر د لاسه راويسته الله اکبر مونږ په چا باندې دومره مصیبت راځي مې خېټه دولې درې ها کومه د مې خېټه ور یو بګینش زیات قرضه ده دومره غټه سخته پچانه راغلي کوم چې یونس علی السلام راغلی معمولی حالات د شکیږي د دنیا د وتلک الايام نداولها بین الناس ولې چې ګرځي کله حالات خي کله کمزوري کی کله پیسې ډيري کله لګي کله روغ بدني کله نه جوړ کله خوشالي نو کله غم کله یو کېدی نو کله جدا کېدی دا خو دې جون سره تړلې شي خبره ته سره فائدمن خبره کوم د جون سره یو څو خبرې تړلې شي خوشالي او غم خوشالي او خفګان د جون سره تړلې شي خبره غریبي مالداري روغ بدن او بیماری یو ځکېده او بیلتون دا خبرې د جون سره سړي تړلې شي خبرې نکه حالات بالفرض یو سورج له کمزوري شو نو به کوم څه کوم چې د څنګه د عقيدي خراب شي عقيدي به خرابو الله به دغه یقینو بس دغه یقینو دغه پوری یقینو نه په دې ټیم کې ځان دره دوی چې یونس علی السلام پغمنی سخت راغله دې سخت لا په مونږ کې بچانه راغلي او سجلو کو الله یاد کو الله سخت نه وشو تاسو الله یاد کړئ مد الله سبحانه وتعالى ذکر چې کې الله به تدري سخت او دري مصیبتونه سکی تابتي وباسي دې ذکر د الله سبا الله بستا غمونه ختمي یې سنت غمونه ډيري سوچونه ډيري فکرونه ډيري هر سړي خاص کر په مسافرۍ کې د فکرونه ډيري غمونه ډيري د مور پلار سوچته د بچو سوچته د اولاد تربيت سوچته د پیسې سوچته دلته د اوسېدو لپاره ظالم څخه پیسې ګټل پکار دي ډېر سوچونه چې هر انسان ته شته دي څوک نشي هغه دي سوچونه خلاص دي د مالدار چې څومره غمونه کې دونه د غریبانو د ګورې نشته خو هر انسان د غمونه شته د دې غمونه د وتولار هغه د الله سبحانه وتعالى ذکر کول او باقي دلیل له قرآن کې هم د یونس علی السلام په دې قصه کې الله سبحانه وتعالى سوې يونس عليه السلام ده قصه لك وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه الله يميو لا غسو خپو د خپل قومنا د مې خېټه الله سبحانه وتعالى واجب فنادى في الظلمات بيبري تروك الله تشغوالي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ده الله ذكريكم الله ياتكم يادنكم ياجكم نتيجه سره فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله يمغ دغه خبر واورید دغه ذکر د الله سبحانه وتعالى یادول هغه موږ واوریدو ونجيناه من الغم غم موږ راوستو وكذلك ننجي المؤمنين الله دغه موږ مؤمنان دغه موږ راوباسو او چې د بشاینه چې الله ذکر کوي الله سبحانه وتعالى غوند دي غمونه راوباسي الله سبحانه وتعالى ذکر هغه عبادت چې باقی پاتې کیدونکې عبادت الله سبحانه وتعالى په قران کې سوې المال والبنون زینة الحیاة الدنيا الله مال زامن اولاد دنیا خایست بس نور بګی نشته فتنه امتحان اصل پاتې کیدونکې شی څه دی والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا او لوی باقی پاتې کیدونکې نیکیانه د هر سنه وره دې بچونه دې مال هر سنه وره
د دې نه مراد باقیات الصالحات نه مراد د الله ذکر دی. ذکر جمهور علماء دا چې باقیات الصالحات دا ذکر دی، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله وی دا الله یادول دا اوچت نعمت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، په دې باندې غړغړ ثوابونه ملوي انسان ته. دې ذکر ده الله سبحانه وتعالى ویلي الباقيات الصالحات. الله بقرآن کې سوې په سورة الانفال کې واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، او الله یادوي په ډیرو یادولو سره تاسو ته کامیابی ملو شي. د دنیا او آخرت کامیابی دا بس کې ده د الله سبحانه وتعالى په یادولو کې. ډیر عجیب حدیث ته په صحیح مسلم کې معاویه رضی الله عنه حدیث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج على حلقه من اصحابه. رسول صلی الله علیه وسلم په کور نه ودی جمعه تر په جمعه کې حلقه جوړه شوی مرګري ناس. رسول الله ما جلسكم سره بر ناسي هغه دې جلسنا نذكر الله الناس لا يدو ونحمده دغه حمد بیانو على ما هدانا للاسلام. الله بدی یادو د الله شکرونه بدی وباسو چې موږ د دومره اوچت نعمت راکړ اسلام موږ راکړ ومن نبيه علينا. نو بس د دې نعمت په بدله کې موږ د الله حمدونه او ثناګانې او شکرونه کوو. دغه تناسب رسول صلی الله علیه وسلم الله ما اجلسکم الا ذاك، استغفر په الله قسم چې تاسو صرف دې لپاره ناشي. او ته رسول الله والله ما اجلسنا الا ذاك، زموږ په الله قسم دغه ناشي وسره پر خو نه ناشي. رسول صلی الله علیه وسلم ماته سره قسم په دې درنه کو چې په تاسو باندې تهمت لګوم یا په تاسو باندې شک کوم. خو خبر دار چې اتانی جبريل په ما بشر کښت مکه جبريل علیہ السلام راغله فاخبرني نو مال دا خبر راکو ان الله عز وجل يباهي بكم الملائکه، چې الله ستاسو تذکره د ملائکو په مجلس کې شروع کړی او الله ستاسو ذکر الته شروع کړی د ملائکو ته وګورئ د باندې بندگانو ته ستاسو صفات الله بیانې صفات کې الله لیکي. نزدیک ما تاسو ته وګورئ چې تاسو دغه لپاره ناشي لکه څه وخت کوي جبريل هغه ماته وي چې په جمعه کې څه کسان ناشي الله یادي او الله به کوم ځای کې تذکرہ کوي؟ اسمانونو کې دې تذکری چې دا رواني